او هغه ټریکونه یا چلونه په ساده اصطلاح باندې زه تاسو ته درښایم چې تر دې دمه تاسې پرې نه یاست. ټریګانې دي چې یو داخل د ډرون کې ده چې دغه ده جوړښت دی چې تاسې یې ګورئ دغه ډرون کیمره ده او د دې ډرون کیمرې ماډل دی DJI منیفي دغسې چې یو ښه سیګنل ورکړي. د دې تر څنګ دغه پاور بټن ده 2 ځله به یې ووهئ دا به په اتوماتیک ډول باندې سټارټ شي یا چالان به شي. تاسې ګورئ چې DJI ولیکل موډونو باندې یا په مختلفو نوښتونو باندې د یو ویډیو هر اړخ راواخلئ پورته اړخ یې راواخلئ لاندې اړخ یې راواخلئ به په اتوماتیک شکل باندې هماغه خپل کردار یا دنده ترسره کړي چې دی یعنې د دې ډرون مخې ته چې څومره سیزونه یا دیوالونه یا ونې تاسې الوت ورکوئ نو الوت لپاره باید فضا ډېره پاکه یعنې له هر ډول سیزونو څخه باید قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو دوستانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې ټول د صحت په جامه کې سنبال اوسیږئ. یوه خوښه خوشحاله روژه مو پیل کړې وي او هغه هیوادوال چې د هیواد په هر کونج کې دي او په مختلفو وختونو کې خپلې روژې ماتوي یا یې پیلوي هغوی ته هم یو خوښ او خوشحاله روژه غواړم. زموږ ډیری ځوانان او ترڅنګ ډیر هیوادوال زما څخه دا پوښتنې کوي ډیری یعنې داسې وایي چې زرګونه مسیجونه ماته د دې په اړه باندې راغلي دي او ماته وایي چې د دې ډرون کیمرې په اړه باندې موږ ته بشپړ معلومات راکړئ. زما د ډرون کیمرې په اړه باندې به زه تاسو ته دومره ووایم ممکن د ډرون کیمرونو کې مختلف ماډلونه موجود وي او مختلف ماډلونه وي چې څومره نوی ماډل راځي هماغومره نوي نوښتونه هم پکې راتللی شي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده که چېرته تاسې د پرو سیریز په برخه کې ډرون کیمرې تاسې ولرئ نو زه به تاسو ته ډېر لنډ او هغه ټریکونه یا چلونه په ساده اصطلاح باندې زه تاسو ته درښایم چې تر دې دمه تاسې پرې نه یاست آګاه شوي یا نه یې پوه شوي. دا زما د ډرون کیمرې بیګ دی. په دې بیګ کې مکمل دغه سامانونه موجود دي او شته. دغه بیټریګانې دي چې تاسې یې ګورئ دغه 3 بیټریګانې دي چې یو داخل د ډرون کې ده چې دغه ده او 2 دانې دا دي او دا خپله ټایپ سي چارجر خوري. نو د ټایپ سي چارجر پر مټ باندې لږ تر لږه 2.5 ساعتونو کې دغه بیټریګانې فل کیږي او دغه هره بیټرۍ چې ده کابو 40 دقیقې په ډرون کیمره کې په هوا کې 40 دقیقې د دې د چارج ظرفیت دی یعنې 40 دقیقې دا په هوا کې چارج ساتي یعنې دا کافي اندازه چارج دی. او د دې ډرون سپیډ که چېرته په سپورت موډ کې نه وي نو 80 کیلومتره پر ساعت باندې دا مزل کوي یا حرکت کوي یا ځغاسته کوي. نو راځم دا درته زه پرانیزم. دا کلیپ د دا ډېر یو مخصوص کلیپ دی چې د دې ډرون کیمرې په تړلو کې مرسته کوي تر څو دا وزرې بې ځایه نه شي یا کوم مشکل ورته جوړ نه کړي. دا د ډرون کیمرې جوړښت دی چې تاسې یې ګورئ دغه ډرون کیمره ده او د دې ډرون کیمرې ماډل دی DJI منی 4 پرو دا چالانیږي. تاسې وګوره دا چالانه شوله او بیرته د بندېدو طریقه هم همدغه ده چې تاسې باید دا او دا د کیمرې مخې ته په دغه خاطر باندې ورکړی چې دا د کیمرې مخنیوی وکړي یا ګردونه او د دې تر څنګ په یو کلک سیز باندې دا ونه لګېږي تر څو کیمره یې د هغې نه شي. دا یې کیمره ده تاسې کیمره ګورئ چې دا یو خاص مخصوص ګیمبل لري. ګیمبل معنا دا چې د دې کیمرې توازن ساتي یعنې که دا ډرون داسې وي نو دا کیمره به همدغسې سیده وي او که داسې پورته هم وي نو دا به سیده وي. دا د دې کیمرې جوړښت او رنګ دی. وړاندې چې ما تاسو ته د بیټرۍ یادونه وکړه دغه یې بیټرۍ ده چې تاسو یې ګورئ یعنې ډېر یو ساده او بسیط شی دی چې تاسې یعنې هر وخت او هم مهاله هر ځای ته دا وړلی شي. تر ټولو مهمه خبره د دې ډرون کیمرې دغه ریموټ کنټرول دی چې د دې ریموټ کنټرول په واسطه باندې دغه ډرون ټول کنټرولېدلی شي چې هغه دغه ریموټ دی چې تاسې یې ګورئ. لږ وروسته به یې زه چالان هم کوم خو تاسې وګورئ دغه 2 دانې ګیرونه دي دا واړه تاسې ګورئ دا ګیرونه دي. دغه ګیرونه به تاسې له دې ځایه خلاصوئ او دغلته پیچونه لري د پیچ پر مټ باندې دغلته پیچونه دي په دغه پیچ کې به یې تاسې بسته کوئ. کله چې مو بسته کړله په خیر سره نو بیا به د خیره سره دغه تاسې ګورئ دغه
دغه انتنونه تاسو ګورئ دا به تاسو سیده کوي دغسې چې یو ښه سیګنل ورکړي د دې تر څنګ دغه پاور بټن ده 2 ځله به یې ووهئ دا به په اتوماتیک ډول باندې سټارټ شي یا چالان به شي تاسو ګورئ چې ډي جی آی ولیکل وروسته له دې چې دا کله چالانیږي نو تاسو به هم دغه ډرون چالانه کوي دغه ډرون به بیا دلته کیږدئ د دې ریموټ پر مخ باندې دغه د ډرون دغه بټن د پاور بټن 2 ځلې به دا وهئ 1 2 دا به چالانه شي دا د چالانه شوله کله چې دا چالانه شوله نو تاسو به دا ریموټ روښانه کوئ ریموټ چې روښانه شو بیا به کنیکټ ټو ایرکرافټ کوي ګوره په اتوماتیک ډول باندې دا دی ګوره ایرکرافټ دی ګوره زما موبایل دا د مخامخ ورته ښیي یو شی باید تاسو په یاد ولرئ چې ډي جی آی میني 4 پرو کیمرې یا ډرون کیمرې چې دي دا د 4K موډ ظرفیت هم په ځان کې لري نو تر ټولو مهمه خبره د دې دا ده چې دا سینماټیک موډونه او د دې ترڅنګ په هوا کې د 4K موډ او 1080 لدی هم پورته او لاندې په ټولو کوالټیانو کې دا تاسو ته انځورونه هم اخیستلی شي او د دې ترڅنګ ویډیوګانې هم کولی شي نو دا ډېر یو ساده سیستم لري مثلا تا یو عادي انسان هم کولی شي چې د دې په الوت کې مثلا هیڅ کومه ستونزه ورته نه پیښیږي ګوره تاسو دا دواړه چې داسې ووهئ دا چک بټن به تاسو ووهئ ګوره دا په اتوماتیک ډول باندې دا چالانیږي تاسو وګوره دا چالانه شوله او بیرته د بندېدو طریقه هم همدغه ده چې تاسو باید دا په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې مثلا بندم کوي او بندیږي هم خو زه چې په کوم مواردو باندې له تاسو سره خبرې کوم هغه دا دي چې دغه ریموټ لکه څنګه چې تاسو په خپل لاس کې موبایلونه لرئ او موبایل چې دی هر 2 میاشتې یا 1.5 میاشت بعد د سافټویر اپډیټ راځي همداسې په دغه ریموټ کې هم اپډیټ شتون لري یعنی هر 1.5 2 میاشتې بعد دې کې نوي نوښتونه رامنځته کیږي مثلا تاسو کولی شئ چې په مختلفو موډونو باندې یا په مختلفو نوښتونو باندې د یو ویډیو هر اړخ راواخلئ پورته اړخ یې راواخلئ لاندې اړخ یې راواخلئ ګرد اړخ یې راواخلئ په دې سپرینګدار شکل باندې چې ورته وایي دا اړخ یې راواخلئ د ډرون ریموټ یعنې په ډېر نرم او څوکه تلو وروسته تللو باندې موډونه چې تاسو لیدلي وي ډېری خلک یا دوستان دغه موډ کاروي دغه موډونه تاسو استفاده کولی شئ د دې ترڅنګ ماسټر شوټونه چې ورته وایي ماسټر شوټ معنا دا چې ته فقط خپل ځان پکې په ګوته که په ډرون کې بیا له هغې نه وروسته تاسو یې کولی شئ چې مثلا په ډېرې اسانۍ سره دغه ریموټ تاسو کیږدئ او فقط سټارټ یې کوئ نو ډرون به په اتوماتیک شکل باندې هماغه خپل کردار یا دنده ترسره کړي په مختلفو موډونو باندې راځي چې زه به تاسو د دې ویډیو په ترڅ کې درښایم نو دغه ډرونونه چې دي په یاد ولرئ دا اسنادونو ته لومړی اړتیا لري چې تاسو باید حکومتي جواز د دې لپاره واخلئ ځکه دغه ډرون چې دی دا ډېر یو محرمه وسیله ده د دې پر مټ باندې ډېر نامحرم معلومات راسپړل کیږي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان دولت د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سره د دې په اخیستلو کې او د دې ترڅنګ د دې په کارونه کې باید همغږي وشي د دې جواز باید واخیستل شي جواز چې دی د اطلاعات فرهنګ وزارت او په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د دې جواز ورکوي دا به تاسو واخلئ وروسته له دې بیا په نورو ټریکونو باندې په نورو نوښتونو باندې له تاسو سره زه کار کوم چې په دې کې نور نوښتونه څه راغلي دي په یاد ولرئ چې په دې کې یو سپورټ موډ هم شته دی چې تاسو پکې خپل موټر په ګوته کولی شئ موټر به که څومره په ځغاسته کې وي که په 100 کیلومتر پر ساعت په رفتار کې هم وي نو دا ډرون کولی شي چې هغه تعقیب کړي او هممهاله هماغه وساتي او هر وخت او په هره لمحه کې د هماغه موټر پر سر باندې ودرېږي نو د دې ډرون قیمت چې دی په امازون کې ارزانه دی ممکن 1200 یا 1250 یا 1100 په حدودو کې وي خو دا که چېرته تاسې افغانستان ته راوړئ نو افغانستان ته د 1,20,000 یا د 1,00,000 افغانیو په شمیر کې دا راتللی شي یعنې په بیه باندې دا راتللی شي دا تاسې دلته اخیستلی شي نو د دې ډېر نوښتونه دي په نورو ویډیوګانو کې به د خیره سره په نوښتونو باندې غږېږم خو لومړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده کله چې تاسو دغه ډرون ته الوت ورکوئ فضا یا آوټفیلډ باید ډېر زیات پراخه وي هیڅ ونه دیوال باید هلته شتون ونه لري که چېرته تاسې په لومړي کې دغه د ډرون کیمرې ته الوت ورکوئ نو فضا باید ډېره زیاته پراخه واوسي هلته باید ونې ونه واوسي هلته باید دیوالونه ونه واوسي هلته باید د ټلیفون ستنې ونه واوسي یعنی هغه څه چې د دې ډرون کیمرې لپاره
مزاحمت کوي یا مخې ته راځي نو کوشش وکړئ چې په دغسې فضا کې باید تاسې ډرون ته الوت ورنه کړئ ځکه که خدای نه کرده دا ماته شي نو دا بیرته په اسانۍ هېڅکله لاسته نه راځي اندک که دغه یو وزر هم له لاسه ورکړل شي نو فکر وکړئ چې تاسې $10 له لاسه ورکړل نو کوښښ وکړئ چې په داسې یو فضا کې دې ته الوت ورکړئ چې بیخي ټوله فضا خلاصه وي چې هر اړخ یې وړلی شي نو تاسې وړلی شي نو په یاد ولرئ چې دا سنسورونه هم لري تاسې دغه 2 سنسورونه ګورئ دغه 2 دانې په سر باندې سنسورونه ګورئ او د دې تر څنګ دغه 2 کیمرې نورې هم شته چې دغه وزرو دپاره دي خوا شا وزر د دې کیمرونه کنټرولېدلی شي او د دې سنسورونه او د دې سنسورونه چې دی یعنې د دې ډرون مخې ته چې څومره څیزونه یا دیوالونه یا ونې یا د ټلیفون ستنې دا راځي نو دا یې کنټرولوي دا بیا مخې ته ورته نه ورځي او دغه لاندې سنسورونه چې دي دا د انسانانو لپاره دي چې یعنې لږ تر لږ د انسان نه نیم متر دا پورته په هوا کې پاتې کېږي لاندې انسان ته نشي راښکته کېدلی مثلا که یوې ونې ته نږدې کېږي نو لږ تر لږه نیم متر په فاصله کې ورته درېږي نو اخوا که ته په ریموټ باندې څومره مخې ته یوسي نو دا مخې ته نه ځي دا همالته په خپل حالت کې درېږي خو هغه ملګري دوستان یا هیوادوال چې نابلده دي د دې سیستم سره نو ممکن ښایي دا په سپورټ موډ کې وي نو دا بیا ونې سره لګېدلی شي ځکه چې ډېر په سرعت سره لاړ شي نو دا بیا ځان نشي کنټرولولی یعنې دغه سنسري بیا په سپورټ موډ کې دومره ظرفیت نه لري چې دا خپل ځان کنټرول کړي نو تر ډېره کوښښ وکړئ چې کله د ډرون کیمرې ته تاسې الوت ورکوئ نو الوت لپاره باید فضا ډېره پاکه یعنې له هر ډول څیزونو څخه باید پاکه وي ټلیفون ستنې نه وي ونې نه وي دیوالونه نه وي وروسته له هغې بیا تاسې کولی شئ چې مثلا په ابتدایي ډول د ډرون ته پرواز وکړي وړاندې مې تاسو ته یادونه وکړه چې ممکن دا په افغانستان کې تر 1 لک یا تر 80,000 یا 90,000 افغانۍ په بیه باندې دا ترلاسه کړي او د بیټرۍ یادونه مې درته وکړه چې هره بیټرۍ په هوا کې د 40 دقیقو نه نیولې تر 30 دقیقو پورې په هوا کې د دې ظرفیت لري چې دغه ډرون کیمرې ته الوت ورکړي نو دغه هره بیټرۍ خپله ځانګړتیا لري او د دې تر څنګ چې تاسې وی ګورئ دغه کیمبو بکس دې ته کیمبو بکس وایي په کیمبو بکس کې ټول هغه څیزونه موجود دي د ډرون کیمرې لپاره چې تاسې ورته اړتیا لرئ یو دغه وزرې دي دغه وزرې دغه پیشکشې دی چې وړاندې ما یادونه کوله دغه پیشکش په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې د دې دغه وزرې بدلې کړئ 2 وزرې یعنې اضافه د دې ډرون سره په دغه کیمبو بکس کې راځي 3 دانې بیټرۍ ورسره راځي او تر څنګ د معلوماتو ورقې او د چارجر کیبلونه هم دې سره په دغه بیګ کې راتللی شي او راځي تر دې دمه دغه معلومات چې ما تاسو ته درکړه دا فکر کوم اوس کفایت کوي له دې وروسته به انشاءالله ډېر نور معلومات د دې اړونده په نوو نوښتونو کې به له تاسو سره زه شریک کړم او تاسو ته به یې زه درکړم مننه